د الله تعالی قدرت سره جنګ خو د دنیا یو طاقت هم نشي کولی، خو دا غلطي د نن نه څو کاله مخکې چاینا کړې وه. په 1958 کې چاینا د امریکا نه ځان سوپر پاور جوړولو کې لګیا و او د دې لپاره هر قسم پلان هغه جوړ کړی و. د چاینا ګورنمنټ چې د ملک په ترقۍ کې صرف سیاستدان خپل کردار نشي ادا کولی، بلکې عوامو له هم پکار دی چې بدی کې خپل کردار ادا کړي او عوام به خلک خپل کردار ادا کړي چې عوام صحتمند وي او تندرست وي. او په دغه وخت د چاینا پیپل ریپبلیک چیرمن ماو زیډینګ دا فیصله وکړه چې د ملک نه د ماشي، مچان، مږې او مرغۍ ختمې شي. خلک حیرانو، د ماشي، مچانو او مږو نه ملک ته نقصان رسي، خو اخر د یوې مرغۍ نه ملک ته څه نقصان رسي؟ د مرغو فیصله یې ځکه کړې وه چې د چاینا ماهرینو حساب لګولو چې یوه مرغۍ په کال کې 15 کیلو دانې خوري او دغه شان په ملک کې په لکاو مرغۍ موجود دي او دا د زمیندارانو د فصلونو نه په لکاو کیلو دانې خوري. د دې نه ملک ته څه فایده نشته بلکې صرف نقصان دی. د چاینا ګورنمنټ ته دا پته نه وه چې موږ څومره لوی غلطۍ کولې والو او د دې څومره سخت انجام دی. په 18 مارچ 1958 کې دا اعلان وشو چې دا څلور شیزونه تاسو ته کم ځم په نظر راځي بس وجنې یې. د چاینا ګورنمنټ په دې میشن کې دومره سیریس و چې د سکول ماشومان، د چاینا آرمي، د 80 کالو پورې بوډاګان په دې میشن کې لګیا شو. څه وخت بعد د چاینا ګورنمنټ ته پته ولګېده چې د مرغو په ویشتلو کې عوام سستا کوي، نو په دې باندې د چاینا ګورنمنټ پیسې هم کېښودې چې چا ډېرې مرغۍ وویشتلې هغه ته به انعام میلاویږي. دغه شان په یو کال کې د ټول ملک نه مرغۍ ختمې شوې او ټول خلک خوشحاله وو چې موږ یو ګران میشن سرته ورسو. په دې میشن کې چې تر ټولو نه زیات نقصان څه ته ورسېدو هغه مرغو ته ورسېدو، ځکه چې ماشي، مچان او مږې د جړ نه ختمول یو طرف ته ناممکن و. د یو راپورټ مطابق په چاینا کې به په یوه ورځ باندې 3 لاکه مرغۍ مړې کېدې. د چاینا ګورنمنټ وویل چې اوس به زمینداران خوشحاله وي او اوس به موږ ترقي وکړو. د واقعي د څه وخته پورې زمینداران خوشحاله وو او په ټول ملک کې د ماو زیډینګ یو عزت جوړ شوی و. خو د دې نه بعد بیا هغه څه وشو چې د هغې چا سوچ هم نه و کړی. څه وخت بعد د چاینا په فصلونو کې چینجي وشو او دا چینجي ورو ورو سیوا کېدل شروع شو. نو د چاینا ګورنمنټ زمیندارانو له قسمه قسم کیمیکل ورکړو چې دا په فصلونو باندې واچوي، خو د هغې زهرجن کیمیکل اچولو سره فصلونه نور هم خراب شو او دغه چینجي او ماشي دومره سیوا شو چې په کلو کې نه بخاریو کې تیم خلک جړا لرالو. خو د دې نه بعد چې دې سره بیا څه وشو دا خو د دې صرف شروعات و، ځکه چې دې د الله تعالی قدرت سره جنګ شروع کړی دی. څه وخت بعد په چاینا کې فوډ شارټیج شو، سلک ډېر غنم او جوار چې شو هغه زمیندارانو ځان له یخي او د خوراک کمي په چاینا کې راغی او خلک د لوږې د لاسه مړه کېدل شروع شو. د یو راپورټ مطابق په دغه کال په چاینا کې 4 کروړه خلک د مرګ په تخته سملاستلي او مړه شوي وو. فروری 1960 کې چاینا ته پته ولګېده چې موږ یوه ډېره لوی غلطي کړې ده. یوه مرغۍ صرف دانې نه خوري بلکې دا د فصلونو نه چینجي خوري، د فصلونو حفاظت هم کوي. د مرغو د وژلو دا کمپلین یې بند کړو، خو بس تر اوسه پورې ډېر وخت شوی و او په چاینا کې ټولې مرغۍ ختمې شوې وې. د دې نه بعد بیا د نورو ملکونو نه چاینا ته مرغۍ راوړلې شوې چې د ملک حالات بیا نارمل شي. د چاینا دا غلطي په تاریخ کې د ټولو نه لوی غلطي منل کېږي. بېشکه الله تعالی یو شی هم بې مقصده نه دی پیدا کړی، هر یو شی د دې دنیا په سایکل چلولو کې خپل کردار ادا کوي. امید ده چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي او که خوښه شوي نو دا ویډیو لایک کړئ او چینل یې سره سبسکرایب کړئ. د خدای په امان.